ملا یعقوب له باچا سلمان سره په یوه عامه میلمستیا کې ولیدل. سلامونه د اریانا پلس قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې ډلې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د حج د سفر پر مهال د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره لیدلی دي. د پنجشنبې په ورځ د سرطان په 8مه د طالبانو ویان د شهزاده محمد بن سلمان او ملا محمد یعقوب مجاهد په یو محفل کې د ښه راغلاست انځور خپور کړی دی. په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ویډیوګانې ښیي چې د سعودي ولیعهد د طالبانو د دفاع وزیر سربیره د اسلامي هیوادونو له یو شمېر چارواکو سره چې د سږ کال په حج مراسمو کې برخه اخیستې وه وکتل او ښه راغلاست یې ووایه. تر اوسه سعودي چارواکو د محمد بن سلمان او د طالبانو د دفاع وزیر ترمنځ د رسمي ناستې په اړه څه نه دي ویلي. طالبان هڅه کوي چې لږ تر لږه عربي هیوادونه قانع کړي چې دغه ډله په رسمیت وپیژني. داسې یو عمل چې تر اوسه نه دي بریالي شوي. سعودي عربستان چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې دغه ډله په رسمیت پیژندلې وه، ظاهرا په دې موده کې داسې کولو نیت نه لري. دغه هیواد په بېلابېلو اعلامیو کې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.